سلامونه له مالان میډیا څخه وروستیو سپورټي خبرونو ته ښه راغلاست. د افغانستان د مخلوط مارشل آرټ لوبغاړی واحد الله نژند به نن شپه د هالند په امستردام ښار کې د آزاد مبارزې سازمان LFL په سیالیو کې د انګلستان د کریس فیش ګولډ پر وړاندې د لوبې ډګر ته ووځي. د بادغیس د سپورټ امریت او دغه ولایت د فوټبال فدراسیون له لوري د اته لوبډلو ترمنځ د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د مرکز قلعه‌نو ښار په لوبغالي کې پیل شوې. د لیګ د پیل په مراسمو کې د بادغیس ولایت د سپورټ مسؤلینو، د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون مسؤلینو، د افغانستان د فوټبال فدراسیون او د بادغیس د فوټبال فدراسیون مسؤلینو، د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلینو، روزونکو، د غږیزو او انځوریزو رسنیو استازو، ځوانانو، ورزشکارانو او ګڼ شمېر مینوالو ګډون کړی وو. د غزنی ولایت د واغظ ولسوالۍ اړوند په محمد خان کلي کې د 10 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ چې د غزنی د سپورټ امریت په همغږۍ پیل شوې د اگر کلي لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. په پای لوبه کې د اگر کلي لوبډلې له استقلال واغظ لوبډلې سره سیالي وکړه چې په پایله کې د اگر کلي لوبډلې د 15-1 میدانونو په توپیر خپل سیال لوبډلې ته ماته ورکړه. د سیالیو په پای کې مقام ګټونکو لوبډلو ته د ورزش د مسؤلینو له لوري کپونه، میډالونه او ستاینلیکونه ورکړل شول. د هلمند ولایت په ناوه ولسوالۍ کې د 15 لوبډلو ترمنځ د ټیبال کرکټ دویم پړاو اختریزو سیالیو اتلولي استقلال اتلانو لوبډلې خپله کړه. د دغه سیالیو پای لوبې ته استقلال اتلانو او شنه ناوه لوبډلو لار موندلې وه. لومړی توپوهنه استقلال اتلانو لوبډلې وکړه او په ټاکلو 12 راوندونو کې خپل سیال لوبډلې ته 198 منډې هدف کېښود. بل لوري ته شنه ناوه لوبډلې د ټاکلو راوندونو په لوبولو سره 120 منډې جوړې کړې او په 20 منډو یې ماته وخوړه. هیره د نوي چې د سیالۍ د ناوې ولسوالۍ په مرکز خلچ کې ترسره شوې او له مختلفو ولسوالیو څخه پکې 15 لوبډلو ګډون کړی و. د عامه روغتیا لوبډله د بلخ چهاربلوک ولسوالۍ د والیبال سیالیو اتله شوه. د والیبال دغه سیالۍ چې تېره شپه د چهاربلوک، چمتال او بلخ ولسوالیو د 14 لوبډلو ترمنځ د چهاربلوک ولسوالۍ د یلمان کلي په ورزشي میدان کې ترسره شوې د عامه روغتیا لوبډلې په ګټه پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ ورزش د ځوانانو هڅولو او د هغوی ترمنځ د والیبال ورزش د ودې په موخه ترسره شوې. په پای کې د عامه روغتیا لوبډلې د زیاتو امتیازونو په ترلاسه کولو سره لومړی، د بنګلې لوبډلې دویم او عبدالرحیم زوی لوبډلې او عبدالرحیم زای لوبډلې دریم مقام ترلاسه کړ. د بلخ ولایت د والیبال فدراسیون له لوري د دې ولایت د والیبال ټاکنیزې سیالۍ تېره ورځ د 10 غوره لوبډلو ترمنځ د بلخ په امام خمیني ورزشي جمنازیوم کې پیل شوې. په دغه سیالیو کې د بلخ ورزشي مسؤلینو، ورزشکارانو او د دې ورزشي رشتې ګڼو مینوالو شتون درلود. د یادو سیالیو په لومړۍ ورځ 2 لوبې وشوې. په لومړۍ لوبه کې د کفایت لوبډلې د 3-0 په توپیر عامه روغتیا لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې د بلخ اتحاد لوبډلې 3-0 په توپیر د چهره بلوک ولسوالۍ لوبډلې ته ماته ورکړه. د یادولو وړ ده چې په دغو سیالیو کې به هره ورځ 2 لوبې ترسره شي. د غزنی ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت په همغږۍ د یاد ولایت ګیرو ولسوالۍ په خیال کلي کې د 12 لوبډلو ترمنځ د ټیبال کرکټ اختریزې سیالۍ د سلیمان زلمو لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دغه سیالیو پای لوبې ته سلیمان زلمو او نعمتي لوبډلو لار موندلې وه چې په پایله کې سلیمان زلمو خپل سیال لوبډلې ته د سیالۍ په لومړۍ برخه کې 9 منډې هدف کېښود. بل لور ته نعمتي لوبډله د یاد هدف په پوره کولو کې پاتې راغله او سیال لوبډلې ته یې سیالي بایلوده. د دغه سیالۍ په پای کې د یاد ولسوالۍ د افتخاري ورزشي استازي له لوري غوره لوبډلو او لوبغاړو ته کپونه، میډالونه او ستاینلیکونه ورکړل شول. او د هسپانوي مارکا ورځپاڼې خبر ورکړی چې د هسپانوي فوټبال وتلی او یوازینی لوبغاړی چې د طلایي توپ جایزه یې ګټلې لویس سوارز میرامونټس د 88 کلونو په عمر ومړ.
د لوبغاړي چې د 1961 او 1983 کلونو ترمنځ د بارسلونا لپاره لوبېدلی، لویس سوارز د 1988 او 1991 کلونو ترمنځ د اسپانیا روزونکی و. هغه د اسپانیوي فوټبال تر ټولو لوی افسانوي او زموږ په هیواد او همدارنګه په ایټالیا کې خورا محبوب شخصیت دی، چیرې چې هغه د خپل مسلک ډیره برخه د لوبغاړي او روزونکي په توګه تیره کړې ده.